ولکل وجهتن او د پاره د هر چا یو طرفی هو مولیها چې هغه مخړی دغه ته په وخت د عبادت کې نو بد تاسو لما دا مقرر کو فاستبقوا الخيرات پس وړاندې شئ نیکو ته نور په دې باسونه مکوي اینما تکونو کم دې کې چې یاتی بكم الله رابو لتاسو الله پاک جميعا ټول میدان حشر تا نو التم یو میدان ته جمع کېږي نو دلته تم الله یو مرکز جوړ کو بیت الله ان الله بیشک الله پاک علی کل شیء قدیر پارسیز باندې قادر ده ومن حيث خرجتا دا درېم مرد تحویل قبله د کوم دینه چې توزه فول وجهک نوړ او مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام وانه او بیشک تعالی الحق من ربک خامخا حق در طرف درفستا او نه دی الله نه خبر داغه چې تاسو کوي سلورم ومن حيث خرجتا د کوم دینه چې توزه فول وجهک نوړ او مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام پنځم وحيث ما كنتم او کم دې کې چې تاسو فولوا وجوهکم نو واړو خپل مخونه شطره په دغه طرف پنځه پیره فولوا درې پیره فول وجهک پیغمبر ته درې او فولوا دوا پیره راغې پنځه پیره اولوي دا هو تکرار دی او تکرار سره خو اهمیت ختميږي عرب خو د تکرار عادت نه دي یو جواب چې تکرار د پاره د تاکید دی یعنی الله په دې حکم ډیر زور ورکی ځکه بیا وی دویم جواب د پاره د تاسیس چې ستانه یریږي نه نو بیا رته لکسات پس رایات کی دریم جواب چې کله اړومبه حکم راغې چې مخ واړه نو مخ خلق واړو خدایي ذهن کې داو چې دا حکم به صرف مسجد نبوي پورې خاصی نو دویم راغې چې نه کم یواز مسجد نبوی پورې خاص نه دی نو په دویم در الله فولوا وجوهکم یعنی یواز مسجد نبوی نه ارزه چې مونږ کوي نو بیا دا شوبه وا چې یاره دا مدینه پورې خاصی نو بل ځای وکنه زوړ قبلینو نو په دریم دلوې فول وجهک کپ مدینه کې کار دی مخ بیت الله تراړوي نو بیا اړه کې دا شکو چې دا سړی کلی کې او کپ سفر کې نو سلورم حکم رائے که په کلی کې که په سفر کې او پنځم چې باندې د يهود په تاسو پاتې نشي لالا یکون للناس علیکم حجه یا رومبه حکم دا د پاره د فرضیتو دویم حکم دا عام ورچا تا غیواز پیغمبر ته حکم فول وجوهکم دا عام حکم دریم فول وجهک دا د عموم د مکه مرده کې چي سلورم فول وجهک دا د عموم د حال که مسافر او که پکوره منځ به قبله تکه او پنځم چې د يهودو اعتراض پتا سو پاتې نشي دا ځکه پنځه پیری راغله ښا ادا غوړي تفسیرونو کې دا څه حل نه دا موږ د استادانو نزد کړی دي خپل ناغي چې ارزه نه راځم کړی دي ړا غي ستړي کړل موږ خو ته صرف ځان لیکلی دي حضرت تاسو چې تفسیر راواله وای چې دا خو پدې کې اړوشته نه ته دې دورې خو فائدہ دای کنه چې دا غي ړستړي کړل راغون کړی او موږ صرف دا غي نه نقل کړی دي او سه دلته بیانو دې پس بسو ګرځي دا خو یو بزرګونو په لکونو تفسیرونه لري دا هو غینا الله پاک دا کار خصوصا د موږ مشایخونه او دا نقطه غي بیان کړی دي ها کنه بل ته چاته کینه وای دا پنځه پیری ول راغلی اخر ول تکرار خو عرب خنګنی او قران خدای په محاوره را تکړه بیا خبره پای خنه لګي اخیری جواب ادا ده چې الله فرمایي په يهودو سبد لګي دا او ته بیا وای لګا واړه هغه کس ډیر تنګي چې هغه په یو خبره بد غني کنه لیونه غونتې جسوې دیله مدور کې نو بس بیا وته مکه ټکی وی حق ټکی وته وی کرا الله وی يهود باندې بد لګي وای وته فول وجهک چې دی لاله خپکیږي لکه پرون مونږ ویلو وجبريل و میکالا د جبريل نوم په بد لګي بیا وته وی چې جبريل چې بد غړینو څنګه يهود تنګه رزق دا بیا ویلي دي وحيث ما كنتم کم دې کې چې تاسو فولوا وجوهکم شطره نواړو خپل مخونه په دغه طرفو لئلا يكون للناس د دې لپاره چې پات نشي د خلکو علیکم پتاسو حجتن سبانا الا الذين ظلموا منهم
مگر آکسان چې ظالمان دي ردینا دغه اعتراضونه خو بیا مو شو کنه نو الله وی ظالم له خپل نشه بندولا خو بلګیای فلا تخشوهم يريګه د دینا وخشونی زمانه يريګه ولئتم نعمتي علیکم او چې پورا کوم خپل نعمتونه پتا سو ولعلکم تهتدون او خامخا چې پنی غلار شه ځکه غوړه قبله مې دل درکړه کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې موږ را لګلو پتا سو کې رسولن رسول منکم ساسنا چې څنګه مې دل او د دواړو جهانو سردار پیغمبر ګرځول لري دا شان مې دل غوړه قبله هم درکړه کنه چې تاسو ز پار له سره غوړه کما یتلو علیکم چلولی پتا سو آیاتنا زمونږ آیاتنا ویزکیکم او پاکی تاسو لا ويعلمکم الکتاب او تاسو له په درکی د قران ول حکمت او د سنت ويعلمکم او خی تاسو تماغ سلام تکونو تعلمون چې تاسو په مخ کې نه پوی دی نو پنځه اوامر فذكرونی یادوي ما اذکرکم زب یادوم تاسو په نعمتونو وشکرو لی زما شکر وباسه ولا تکفرون زما ناشکری مکوي زما ذکر کوي پجبا پړو او پټول جوارحو او زما شکر ادا کوي او درم یا ایه الذین آمنوا ای مومنانو استعینوا امداد غواړی د الله نه بالصبر په صبر سره او سلورم والصلاة پماند سرا ان الله مع الصابرین بشک الله ملګری د صبر ناکو دے او پنځم د شهیدان مبارکه خې خبره کوي ولا تقولوا او موایل من دا چا بارکه یقتلوا چې هغه مرشي فی سبیل الله دا الله پلار کې اموات چې اسه مړ دے اسه مړ شو بل احیاء بلکې دی ژوند دي په برزخ کې ښا ولکن لا تشعرون لیکن تاسو پاغ جن پوئیږئ برزخی جن کې ژوند دی رے پرون په مال اکباس کړو په دنیایي جن کې مړ دی ځکه علامہ کاسانی رحمت الله علیه وی چې دنیایي امور کې مړ دی کجری شهید دنیایي امور کې مړ نه نو په د باندې به جنازه نه کیدا جنازه په مړی کېږي په ژوندۍ نه کېږي په ژوندۍ سړی خو څوک جنازه نه کوي کنه نو مړ دې ځکه به جنازه شوی را دویم کجری شهید مړ نه د دنیا نه جون په شان ژوند دی او د میراث باندې تقسیمېدو ځکه میراث د مړی تقسیمېږي د ژوندۍ نه او د شهید میراث تقسیمېږي کنه او دریم کجری شهید د جون د دنیا د جون په شانو د خځه سره نکاح جایز نو او حالان کې صحابو کې داس ډیر تیر شوی لري چې خاوند شهید شوی دی نورست خځه بیا بل صحابي سره نکاح کړی نو کچره خبره داوا نو د شته نکاح خځه سره نکاح کیږي نکیږي کنه لہذا علامہ کاسانی رحمت الله علیه وی شهید چې د دنیا په امور کې مړ دی د آخرت په امور کې الله ول ډیر لوی جون ور کړی برزخی جون دا او حدیث کې راځي چې داغي روحون له الله د شنو مارغانو شکل ورکی یا د شنو مارغانو په ججورو کې غي ناشتي کته د مرغې په ججوره کې سړې څنګه راځي نو موږ وایو مرغې بویا د جاز عمر مرغې چې نو په جاز کې څومره خلک راځي جاز په خېټه کې څومره خلک ناشتي هغه جنتی مرغې دي او دې پکې ګرځي سیلونه کې او د جنت میوه خوري او چې ستړي شي نو د عرش دلان د زنګوګان لري پای کې بیا راشي سملی او د آرام کې د روح بدن چیر دی د مزو ته ملاویږي او بدن دلته پزما کوي او روح هلته تعلیین کړي نو دا برزخی ژوند دی دا یوازې د مسلمان نه د کافر د پارومي ول کافر روح په سجین کې د ومه زمکه لاندې او چې هغه ته عذاب ملاویږي بدن مخصوصي او چې شهید او مؤمن ته کوم خوشاله ملاویږي بدن مخصوصي مثال د ود سړی دی چې خوب ویني نو هغه یا خوشحاليږي یا خپکیږي نور خلکو باندې خو اثر نه کوي یاد دا خبره ټیک نه را چې شهید داسې ژوندې لکه چې مونږ ژوند یو چې داسې ژوندې نو بس بیا خو خیر سره بس بیا خو هغه سم ده کنه نه مړ دې مړو الته ډېر اوچت ژوند دی الته ولنبلونکم پنځه امتحانونه برازي اب تک سور وځي وو پنځر وځي به امتحاني دور وځي به صرف خوشحالي
چې اویا کاله ژوند له خدای درکړي اویا کاله نو صرف شل کاله د خوشحالۍ لري 50 کاله به تش تکلیفونه اویا کاله ژوند چاته میلاویږي اویا خو اوس خو چې سړی 50 نه اوړي نو بس بیا ختمي لہذا ژوند کې به تکلیفونه ډېرې او خوشحالۍ به لږي د مؤمن دپاره الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر قید خانه را د مؤمن دپاره هر چیز به په سوچ سمجھ استعماله او کافر خو په ګناه حلال کې نه حرام ډل ورکین دا لپاره خود جنت شنو یا ایها الذی ولنبلونکم خامخا امتحان بکم تاسو پتا سبحانه بشیء فسسیز من الخوف دیرنا دشمن یره بدر باندې راش والجوع دلوګنا اور نن سوالو زمونږ په ملک سکه پټوله دنیا راغله را کنه پټوله دنیا دا سه پت غون تر راغله رې چې پوېږي مونږ چې دا سدي کمالدار دې هم تنگ دی که غریب دې هم تنگ دی دیاړمار دې هم تنگ دی نوکران هم ته تنگ دي بادشاہان هم تنگ دي عوام هم تنگ دي ما ته بیګای اثر خبره کوله وی کرپتی وی چې مونږ ته سوداګان راوړو دکان له کرپتیان دي او یغی رنگ کړو چې یاره یو لزر راولېګه خو چې اوس سودا مودا حکم دی روجیلا کنه دا صفات الله کله کله راولي وګه بم کوم وګه لوګه بدر باندې راولم ونقسم من الاموال او په کمی د مالونو بدل کم کما دغه سورپ لګیا ده چې کدا بیماری شپږ میاشتې و چلے دا نو د دنیا اکانومی چې کنده معاشیات هغه په پته نه لګي چې 50% نه زیات باندې کې نقصانات وشي دا خو الله ویل دي چې مال کمول ما تاړو سم مسله نه ښکاری ولانفس په کمولو د نفسونو خلق بدن کموم دار سمره بل امر پکې والثمرات او په کمولو د میوه وکمیږي باغونه بدل تواکم یا میوه واړه ماشومان پیرودون کی نابالغه ایوان مور پلا ډیر خپکیږي په مشرم خپکیږي په وړو ډیر خپکیږي کنه ابدن کله کله وجنما دا هو الله ویل دی بیا خلق غسی او حدیث کې راځي چې چا ماشوم بچي نابالغه مړ شو او د په صبر وکړو نو ملائک نه الله تپوس کی چې زما د بنده څه چل کو الله ته پتر خدای نه کنفرم کی دیلا چې ای ته ویل نو انی یعلم ما لا تعلمون دا ته کله کله ثابتی یره وی تاسو چې زما بنده بچي مړ کګنا نو هغه سوي هغه وی الله هغه خو چې ان لله و انا الیه راجعون وی ښا وسنو وینا وی صبر کو وی گواشه چې دل ما په جنت کې داسې یو ځای جوړ کو خاص چې پاغه باندې بلیکلی شوی بیت الحمد دا چاکور دی چې دا الله حمدونه بیان کړو په سخته کې او دا به خصوصي غیله ورکوم ښا د چا بچی چې واړه مړ شي خپکیږي ما دا تحفه ده دا غځه ښا دی به جنت ته زی دا خو د جنت برغې دی په میدان حشر کې به د مور پلار خپو پورین ختی مور پلار خو د ګناونو ډټ تلی کنه نو چې ګناهګار مور پلار مسلمانی ملائکه دوزخ ته بوزي او دا ماشومان دا یخ په پورین ختی وینا نه څنګه چې دلته چغي وي او د ماشوم جړه ته بیا څوک نه ټینګيږي نو الله ملائکه توی زرا پرې دی وسره کنه چې ارس دغه چې ماشوم جړه کنه ماشوم جړه ته بیا څوک نه ټینګيږي الله پاکم بیا رحم کوي الله خوري جړه بدل ورکی وی یو پیرو ویغه لنګر بچلو بیا لنګر کې یو ورځ لانجراله کمې راغی ویغه وی چې د قرض راوړې بیا به ګورو کنه نو چانه وړ قرض راوړې چانه چینی او د چانه په او د چانه سو برا لنګر برا خلک دي کنه وی چې سو وخت تیر شنو پیسې را نه لې او وروره قرضداري شروع شو یو براتو پیر صاحب ته وې زما شل در دی بل وې زما سلوي زرا تنرا کې مونږ و سودا په سره وړو یره وی پیر صاحب وې چې دینه وړو سوکرانل کنه وې چې الله پاک ته په موږ ډېر میناتو کو پته نه لګي چې سم مسله را ویرا یو ورځ قرضداري شروع شو وی هغه خپل مرید ته وی چې بس زه مراقبه کېږم صادر اخلاق واچو اجه څوک راضي وته چې پیر صاحب مراقبه کوي کنه نو مراقبه کې خو بیا څوک غږ نه کوي کنه نو وې دې کې وړو والا راغی وی هغه وی چې پیر صاحب و چې مراقبه کوي
وی هغه مراکبه نه کار سکی علی بننزم چې دا پیسې ته وسه وی دیوال ته ډډ واله چې بس زمام لکه مونږ وای تر مادیګره پورې زموږ سکار نشته نه تاسو وای چې لګیا مونږ به دیوال لډډ ورکو دې کې بل راغی وی چینی هغه وی پیر مراکبه ده وی مراکبه نشته هغه ډډ واله بس یو راضی پیر سے بھی یا خدای پاکه غوز ناس تی زینا هغه مراکبه نو وی چې دا بلاش جمع شو وی دې کې یو ماشوم چغی والے چې دا سه خرصول کنه یار واته وږي والے یادا وی دې کې پیر سے برانیخ شو بیا مرید ته وی چې ورشه دی وړو کې ته आवाज وکړه چراشه وی هغه راغی وی هغه ته وی چې ورکه دی ټولو لکه وږي وسره دی ټولو لورکه یو وی هغه چې هغه پاغي وشل نو جسر خو بدغه وږي خلاص شو او پیر سے بیا صادر واوست مراکبه شو وی ماشوم وی چې مال پیسې وی مرید وتوی چې پیر سے مراکبه شو پیسې کم دي ناغلوی خو نه جوړل او ماشوم دومره غړې راويستا وی مال پیسې ما ته به اوس کور مور پلار غوسې اته چې ته غړې راایستي وا اجدا ډېر یو جوړل دې کې ناسا په یو مالدار مرید رانن وته هغه مرید ته پیر سے پیر مراکبه دی ودا سوګري ودا خو جی قرضداري راغلي دي د لنګر قرض دی وی خلا دومره دی وی هغه وی چې را پاسه لکه استاد دی وی چې زما دوره والا دا شابه بلته وستا ماشوم ته وی دی ولې جاړي وی د دنه جی وږي ټول د خړل په دی باندې وستا سره پیسې ودا والا ځه وټوله رخصت کړو او هغه ته چې پیر صاحب کله بیا نارمل حالت تراشي وته چې پلان کې راغلی استاد مرید او سلام یې کو هغه ورسره اوریدل بدغم لړو اول پیر صاحب دا سره انیخ شو مرید وته چې دا دې څه چلو کو یاره وی بازړه مستړې شو الله پاک ته لګیاوم چې دې سبندو کا په پته نه لګی چې ما کې څه مسله وا وی دې وړو کې आवाज مې اوریدو وی ما وی چې الله پاک اورګه زما چې خو ناوري او چې دې ته په جړه کم غننو بیا به منی کنه نو ذهن ته مداراله وی د تمېش داړو کې راواله نو څنګه چې ومه جوړو وته نو وی دا ما کمان را پسې سړی راوسته کنه نو واړه چې دی کنه دا چې مړ شي دالته ان شاء الله زموږ د پارسدي توفیلی والثمرات وبشر الصابرین زیر ورک صبرناک وتا ناسوب دی صبرناک هم ټول یو اول مخټه کو په سپلو باندې دا غریوانونه ټول شلو کنه په لس کسې نیولیو ولې پریم دی ته مرشه او خزر پزان رايخي دا مخونه ځان لټول خراب په بیا ډاکټرانو علاج نشي کوله کنه انو بیا چې هغه مرشي او خص ارس سور شي بیا وای زه خدای پاک تعالی صبر راکن ودته صبر واړی چې سو تا پړی وشلوله ستا په وس کې نور سشتا یو صبر اختیاری دی یو غیر اختیاری دی په صبر اختیاری الله بدل ورکی په غیر اختیاری نه دا اوس خو ستا اختیار کې سشته نه نبی علیہ السلام را تیرې دو او یو زنانه قبر ته ناست و کې دي چې غټم من نه وا او دا غي زوی مړ وغه وته جړلو او نبی علیہ السلام وتوی دا الله بندې داسې مکوا هغه وتوی ته څه خبره چې ستیریږي هغه په ما تیریږي هغه تراغه هغه رحمت للعالمین اې دا چاوي دا پیغمبرو داسې سخت خبره دی وکړه هغه ما خو نه پیژندلې بیا رااله او نبی علیہ السلام نے معافی وغوښته وی چې ما پیژندلې نه نبی علیہ السلام وتوی ز پرېدا ما خو څه مسله نه را والصبر عند الصدمه الاولى صبر هغه چې کله تا ته تکلیف ورسېد او تا ځان ټینګ کو اوس خو کته صبر کین نو تا ته پیجر نه میلاویږي لہذا مړو په ځان وجنه مخه نبی علیہ السلام وی لیس منا زما امتی نه من ضرب الحدودا چا چې مخټه کو وشق الجيوب اگریوان سرکو ودعا بدعوى الجاهلیه او چغي وباسر جاهلیت دا زما امتی نه ده باقی دسترګو نا اوف کې بدل دا سنت دی نبی علیہ السلام خپل زوی ته جوړلیو ابراهیم ته دسترګو نه اوف کې بده د شپږو میاشتو او خبر ورپسو شو وراش ابراهیم ری او هغه داسې غیږ کې نیول لري اوف کې بېږي او صحابي وسره دی وی الله رسول په خپل جاړې مونږ منې کولو نبی علیہ السلام وته ما دې جړانه نه منې کړي دا او چې څوک نه کې یاد ویریږي د ایمان
کې فرق دی وړه کې یره نشته دا زما زوی مري بچی مې دی د زړه غوښې مې دي نو چې دته زه نه جاړم چاته به جاړم نو سترګو نه اوښکې تله منه نه دي لیکن چغې سوریوال ځان ټکول دا څیزونه نشته ښه دا جاهلیت د زمانې دغه دی او دا چې څوکي هغه جاهلان دي بس پیغمبر ورته جاهلان ویلي دي الذین کسان اذا اصابتهم کله چې هغې ته ورسېږي مصیبتون څه مصیبت قالوا نو وایي انا لله بېشک مونږه د الله یو و انا الیه راجعون او بېشک مونږ به دغې الله ته واپس کېږو آوي زما ځان کې اختیار نشته نو دی کې بسې توحید یې ومنه که نه او دې سره یو بله دعا حدیث کې راغلی را اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها چې دا مسره ووایې نو الله بدله صبر هم درکړي او بدل کې بدله دغې نه غوره درکړي واقعات اوس نشم بیانولی ټیم پې لګي ام سلمہ رضی الله عنها وی چې ما ووې نو ما وی چې ما ته به د ابو سلمان هم الله ښه څوک میلاویږي وی ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه بیا ښه د دواړو جهانو سردار نو دا کلمې زده کړئ اولئک دا کسان علیهم بدی باندې به صلوات شاباسی من ربهم د طرف د رب ددی ورحمه او مهربانه و اولئک هم المهتدون او دا کسان دی پنی غلار دی ان الصفا اخری اعتراض صفا مروه سعی دا واجب د زمونږ په مذهب کې امام شافعی صاحب مذهب کې فرض ده زمونږ امام صاحب وی حدیث کې راغلی دی ان الله كتب علیکم السعی الله پتا سو سعی فرض کړی دا خدا خبر واحد ده او خبر واحد باندې یو حکم فرض کیږي نه واجب کیږي امام صاحب وی واجب ده او دا د صفا مروه مینس کې و منډه والی دا جاهلیت دور کې ومو په ټیم کې په صفا ډیره باندې آصاف یو بوت پروتو او په مروه باندې نایلا یو بوتو نو چې دی بسې کولا نو چې صفا ته براغ نو هغه به خپل کو انو چې مروه ته بلړ نو نایلا به خپل کړه حالان کې دا دواړه زناکارو آصاف سړی او نایلا خزوا او دی دواړو په بیت الله کې زنا کړي وا نو الله پاک د دینه غټي جوړ کړي بوتان کړو د عبرت لپاره نو خلکو یو په صفا ولګو یو په مروه چې عبرت دی نو چې لږ وخت تیر شو هغه خلک تیر شو نو شیطان دی ته دا خو بزرګانو د زناکارو نه وته بزرګان جوړ کړو او دا سید د دې لپاره کیږي دا بدی کولا نو دې نر بچو بیا زناکار خلول او ثواب به پکې غنو نبی علیہ السلام بردونه کول چې کله مکه فتح شوا بیا صحابه هم صحیح کولا نو دې اعتراض وکړو ومونږه منی کولو چې دا شرک دی او په خپل کې الله فرمایي تاسو خو نایله او صاحب د پاره کو هغه ته هغه ورزول دي دا خو د هاجری بی سنت دی هاجری بی هغه منډه والے وو د خپل زوی د پاره چې اسماعیل علیہ السلام وبغفته نو هغه و منډه والے وي دا خو سنت د هاجری دی تاسو د زناکارو د پاره دا جوړ کړیو ان الصفا بشک صفا ډیره والمروه او مروه من شعائر الله دنه خود دین د الله ندی فمن حج البيت فسوق چکی حج د بیت الله او اعتمر یا عمره کی فلا جناح علیه نشتا اس گناہ پدو ان یطوف بهما چې طواف کی د دې دواړو ومن تطوع خیرا او سوق چې په خوشاله او کسنی کی نو بشک الله قدردان دی پوه دی ان الذين زجر پټونکو د حق تا بشکا کسان چې پټی ما غسان ذلنا من البینات چې مونږ را لګلی دی واضح دلائل والهدى او نه غلار من بعد ما بیناو پس دا غنا چې مونږ بیان کړی دا خلقو ته فل کتاب په قران کې اولئک دا کسان یلعنهم الله لعنت کی پدی الله او لعنت کی پدی لعنت کوونکی توبه ترغیب عالم توی توبه وباسا دغه حق خو عالم پټی کنا یهود عالمانو حق پټ کړو کنا الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وستا واسلهو اصلاح د عمل وکړه اګناه پرې خو دو وبینوا او بیان وکړه د عالم د پاره دا ګران را چې توبه کې شرط بیان هم دی دیو بیانوم کی ادا په ډېر ګران شرط دی بلا خلق د دې وجه نورستو کېږي د بدعاتونه
چې لکه ما یو خبره کړې را دلته تاسو اورېدلې را اوس تاسو هغه کوي او زه وایم چې هلکه ګوریا ما دروغ ویلو یا پوه شوی نو یو په دې وجه چې زه وایم دې بړ کې وی چې دې اډو په دې پوهېدنه رضان نه لګیا او دا نور به راتم دروغ ویلي او دې سره خو به زما د پلار نیکه سپکوی شي دا نو بیان نه کومه نو غزا الله ته ټول شپه جاړم خو الله زما توبه نه قبلي ما ته وی تا په درس کې خبره کړې و چې کم ځای دې کړې و الته کې به وای چې دا مې غلط ویلو علي به معاف کومه دا دې سکول شي او ډېر ګران شرط ده کنه امي سړې دې امي عام سړې دې او بس ځان له دغه دې ګټ کې غلي غونتوي الله نیم پوه شو بیا بنه کوم بس الله یې معاف عالم خوب او داغه عبادت نه برابر خداغه توبه او د عالم توبه ته وګوره کنه ادا د غلي ونتړ کې وی خدای بد نیم پوه بیا بنه کوم الله معاف کو عالم وی خدای نیم پوه شوی بیا بنه کوم الله وینا پداز خود نه معاف کو په دې منبر وکې نه وې چې په کم ځای دی ویلې و تاسو خلک روان دي تاسو خلک روان دي دا قبرونه چې خلک په خدا عالمانو رد نه وکړي کنه ایو سویل شي چې دا ګناره دا سلوخته چې خلک کې عالمانو یې توثیق کړو کنه اوس ویل شي بیان شرط د عالم په توبه کې جدي و بیان خامخا کې ک بیانونه کدا توبه الله نه قبلي وبینوا یذک ویل رها فاولائک نو دا کسان توب علیهم توبه قبلهم ددی وانا التواب الرحیم او ز توبه قبلهم کې ډیر او مهربان یما ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافران دي وما تو مړشي وهم کفار نو دي کافرانی اولائک دا کسان علیهم پدی باندې لعنت الله دا الله لعنت بی وګره جمله اسمیه راوړه اخر کوي ګرامر پکیم کله کله پکاري کنه نو موږ لم لګ لګ ګرامر راځي کله کله پکې وایو اولائک یلعنهم الله بره ویلو اولائک یلعنهم الله دا جمله فعلیه وا او دلته جمله اسمیه ده پدې کې څه فرق ده الته لامړ نو نو الله وی چې ژوند دې او دې دا کار کینو لعنت په الله ملائک وی او جمله فعلیه راکده توبه وست نو لعنت به ختم شي او دلته وی چې دې مړ شو کافرو نو جمله اسمیه راوړه او جمله اسمیه په دوام باندې دلالت کی همیشه لپاره اوس دې په لعنت کې پاتې شو نو ځکه جمله اسمیه ده الته معنا ده لعنت کی الله پاکو دلته معنا شو اولائک دا کسان علیہم ہمیشہ دے پدی باندے لعنت دا اللہ دا ملائکو دا خلق ٹھولو ہمیشہ بھئی پدغ لعنت کے لا یخفف عنہم العذاب سپک بنکڑیش لدین عذاب ولا هم ینظرون او نبدیل محلت ورکڑیشی لگرام